د مزار شریف ښار د اتمې او نهمې ناحیو اړوند د دشت شور عمومي سړک په پای کې د 1500 مترو په کچه سړک د ځایي خلکو له لورې د جغل اچونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. له بلې خوا د دغې ولسي پروژې پلي کوونکي وایي چې یاد سړک 7 متره پلنوالی لري او 60 سانتي متره جغل پرې اچول شوی دی. این سرک اصلا قبل از اینکه مشکلات برای مردم زیاد بود، رفت آمد کردن نمیتونست دیگه، این کثافات زیاد بود. با همکاری شهرداری مزار شریف امارت هشتم کثافات را دور کردن و سرک با همکاری مردم و بودجه 400,000 افغانی امروز به بهره برداری سپرده شد. اینجا قبلا زباله شهر مزار شریف بودن، چیزی که زباله بود اینجا جمع‌آوری شده بود، از توسط شهرداری شهر مزار شریف زباله ورداشته شد و دوباره از طرف اهالی منطقه و بودجه شخصی اهالی منطقه ای جغل اندازی شد و این سرک 500 متر طول داره، 7 متر عرض داره و یک پل بسیار کانکریتی استاندارد ختم این سرک ساخته شد که مردم از امو پل عبور و مرور بکنن. ځایي اوسیدونکي د دغه سړک جوړېدل یو اساسي اړتیا بولي او د ښاروالۍ له مسؤلینو څخه غواړي چې د یاد سړک په ساتنه کې دې له دوی سره همکاري وکړي. از مزار شهرولی خواهشمندیم که توجه در حفظ سرک و حفظ بنیاد پلچک و بتونه این مسیری که به طرف شهرک و تقال مزارت پایین برمزید میره اخیر سرک بند است که همین سوار در سرک 40 متره وصل نماید که مردم بتونه با خیال راحت از این مسیر سرک عبور مرور نماید. امیدوار هستیم که در آینده بخیر انشالله بازماندگی‌هاش هم به حساب معماری درست ترمیم شود. این از جناب شهردار صاحب و عامل صاحب شهرولی، رئیس صاحب شهرولی و معاون صاحبا و مسئولینی که در این سایه هستند و در خدمت مردم و خواهش میکنیم که تا احوال و احوال همین مردم غریب بیچاره با خبر شوند تا همین سرک رفت آمد ما مردم به حساب اعماری درست شود. ورته مهال د مزار شریف ښاروالۍ مرستیال د دغه سړک د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د پراختیایي پروژو په پلي کېدو کې د خلکو همکاري اړینه وبلله او ډاډ یې ورکړ چې یاد ریاست به خلکو ته د چوپړتیاو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. این جای خوشبختی و خوشحالی هستند که مردم خودشان هم کمر همت را بستند به خاطر آبادی و خوشبختی مردم خودشان دست به کار شدند. انشالله الرحمن برای شما اطمینان میتیم که اداره مزار شهرولی شب و روز در خدمت شما هستند، چی در صفایی و پاکی شهر و چی در تطبیق پروژه ها جایی که ضرورت هستند. انشالله الرحمن شب و روز در خدمت هستند و به شما همکار هستند. د یادولو وړ ده چې د دغه سړک د جغل اچونې په چارو د 4 لکه افغانیو په شاوخوا کې لګښت راغلی چې د ځایي خلکو له لورې ورکړل شوی دی.